سویډن کمیټې د اسداباد ولایتي روغتون سره د 10 میلیونه افغانیو په لګښت د طبي تجهیزاتو او درملو مرسته وکړه. د یاد کمیټې د استازو په وینا د اسداباد ولایتي روغتون سره په کړې مرسته کې 30 قلمه طبي تجهیزات او 30 قلمه درمل شامل دي چې د عاجلو ټولو واقعاتو لپاره بسنه کوي. نن خوشبختانه منګه د هغه بودیجه چې د سویډن موسسې د آبادۍ په پروژه کې د ځان سره درلودله او په هغې باندې د محرومو ولایتونو دپاره طبي تجهیزات او درمل د خریدارۍ پلان و. نو موږ کوشش وکړو چې کونړ یو د هغه ولایتونه دی چې همیشه د ستونزو سره مخامخ دی او بل د نورستان ولایت دپاره یو ریفرل سایټ دی. نو موږ همیشه کونړ یاد کړی دی او په همدې برنامه کې مو ورته حق ورکړو. نو د سویډن محترمې موسسې وکولی شو چې د تقریبا په حدود 10 میلیونه افغانۍ څه د پاسه په دغه اندازه کې چې هغې کې 30 قلمه طبي تجهیزات او همدارنګه 38 قلمه درمل دي. د کونړ صحت عامې رئیس قاری مظفر مخلص د سویډن کمیټې له دا ډول مرستو قدرداني کوي. نوموړی وایي په دې سره به روغتون کې ډېرې ستونزې له منځه ولاړې شي او د صحت په برخه کې به کافي اسانتیاوې رامنځته کړي. په دې سره به انشاءالله د کونړ ولایت د ولایتي روغتون اسداباد ولایتي روغتون هغه زیاتې ستونزې او مشکلات تر ډېره حده حل شي. موږ د سویډن کمیټې د مسؤلینو نه او خصوصا د محترم حاجي صاحب احسان الله فضلي نه د زړه له تله مننه کوو او په آینده کې ورته د کونړ ولسونو سره د صحت په برخه کې د لا زیاتو همکاریو غوښتنه کوو او په دې سره به انشاءالله د ولایتي روغتون هغه زیاتره مشکلات حل شي او د ولس هغه علاج او خدمت په برخه کې به زیاتې اسانتیاوې رامنځته شي. روغتیا پالان خوښ دي چې د لومړي ځل لپاره یې عملیات خونې ته د اکسرې ماشین سربیره نور پرمختللي ماشینونه هم راوړل شوي دي. په دغه وسایلو کې چې دی ډېر مهم وسایل چې دي هغه مثلا یوه اکسرې ده چې مخکې موږ په عملیات خانه کې اکسرې نه درلودله. اوس په اسانۍ سره موږ که یو مریض په ډېر شدید حالت کې راځي په داخل د عملیات خانه کې به د هغې اکسرې اخیستل کېږي. همداسې ډینټل یونټ دی یا د غاښونو هغه مخصوص یونټ دی بخش نه دی چې په هغې کې د غاښونو ټول کارونه د ایستلو نه نیولې تر ډکولو پورې دا امکان لري او دغه یو ضروري اړینه وسیله ده چې کېږي. د یادونې ده چې کونړ ولایتي روغتون ته د کونړ د 15 ولسوالیو سربیره د نورستان ولایت نه هم عاجل ناروغان راوړل کېږي. ځکه خو اوس تازه ورسره د سویډن کمیټې لخوا څه د پاسه د 10 میلیونه افغانیو په لګښت مرسته وشوه.